الله تعالی ځمکه پیدا کړه، د ځمکې نه پس به اسمان پیدا کړ او به پکې نور مخلوقات پیدا کړل، لیکن د اسمان نه پس الله تعالی ځمکه وغوړوله. سورۃ نازعات کې راځي والارض بعد ذلك دحاها، ځمکه الله تعالی د اسمان د جوړولو نه پس به وغوړوله. د ځمکې پیدایش د اسمان د پیدایش نه مخکې و، لیکن الله تعالی دغه ځمکه د اسمان نه پس به وغوړوله او فراخه یې کړله. او الله تعالی په دې کې هر څه پیدا کړل. وقدر فيها اقواتها، چې څومره د فیدې خوراکونه د فیدې شیونه الله تعالی په دې کې پیدا کړل، او الله تعالی په یو خاص مقدار کې د هر څه پیدا کړل. وكل شيء عنده بمقدار، سورۃ رعد کې راځي چې څه شي څومره ضرورت و اوبه الله تعالی پیدا کړي، د هغې یو خاص اندازه وه. ځنګلات پیدا کړل، دا ونې بوټي پیدا کړل، حیوانات یې پیدا کړل، لیکن د هر شي د ضرورت مطابق چې څومره ضرورت و. که څوک وایي دا دومره اوبه د څه دپاره د اوبو ته ضرورت دی، که څوک وایي دا دومره ونې او دا بوټي دا د څه دپاره، د حیوانات د څه دپاره، د هر شي دپاره ضرورت دی الله تعالی پیدا کړي دي. او دا چې کله ختم شي به انسانانو ته نقصان ملاویږي، انسانانو ته نقصان رسیږي، نو په دې هر څه کې فایده وي او هر څه د یو خاص فایدې دپاره وي. د بعضې فایده انسانانو ته معلومه وي او د بعضې اشیاو فایدې انسانانو ته نه دي معلومه.